د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. د سټنډرډ ملي ادارې لخوا فراه ولایت څخه یو ځل بیا 14 ټانکره بې کیفیته تیل ایران هیواد ته ورګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې د سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په لغمان او جوزجان ولایتونو کې د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف ملاتړ پر ښوونځیو د نویو چاپ شویو کتابونو د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي په دې سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو د درسي کتابونو د کمښت ستونزه راکمه شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د افغانستان له هوایي حریم څخه د ترلاسه کیدونکو عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي له هرې عبوري الوتنې 900 امریکایي ډالر اخیستل کیږي چې ورسره په هرو 40 ساعتونو کې له هوایي حریم څخه شاوخوا 100 الوتنې ترسره کیږي. متقاعدین وایي د نوي کال یوه میاشت تیریږي خو دوی ته لا د تیر کال معاشونه نه دي ورکړل شوي. د مالیې وزارت مسؤلین د متقاعدینو ستونزې مني او وایي دوی لپاره ځانګړې شوې بودیجه له مالیې وزارت او اقتصادي کمیسیون پاس او یوازې د افغان حکومت د مشر د دفتر له لوري ځنډول شوې چې سږ کال به یې د دواړو کلونو بودیجې په اړه اقدامات وشي. له هېواده بهر وړی د کوټې په کندهاري بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمي برید کې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمایي چارواکي وایي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي شامل دي. د دې برید پړه د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم وسلوالو ډلې منلې ده. د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.